دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی جومات ته راشي او مونځ شوی جومات ته راغی مونځ شوی یو کس ولاړ دی یو رکعت مونځ دغه پاتې دی د جمعې د مانځه یو رکعت ورته پاتې دی ځان لی کوي نو که دی د هغه سره ودرېږي نو دا مونځ به د جمعې کوي که د ماسپښین به کوي الجواب ماسپښین ولې نه هغه صحیح شو موږ دا کس نه چیړو کس خو خپل صحیح مانځه باندې ولاړ دی دی به څه کوي ولې څنګه دې تېرې دی جمع د جمعې مونځ په څه راګیرېږي په یو رکعت راګیرېږي یو سړی دی جمعې منځه ته راغی یو رکعت تې شوی دی صحیح دی دویم رکعت چې د امام سره شریک شو یو دی پسې بل وکړي یو سړی دی منځه ته راغی او د دویم رکعت رکوع تې شوې ده رکعت خو په رکوع راګیرېږي رکعت په رکوع راګیرېږي او د جمعې مونځ په رکعت راګیرېږي او دی چې راغی رکوع شوې ده چې رکوع شوې ده رکعت شوی دی اولنی رکعت خو دې تلی او دی په سجده کې شریک شو یا په آخري تحیات کې نو څه به کوي اوس ماسپښین مونځ به کوي حدیث کې راځي امام ترمذي امام نسائی امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من ادرک رکعه من الجمعه چا چې د جمعې د منځه نه یو رکعت راګیر کو نو یو رکعت ته ورسره بل وکړي او مونځ د خپل د جمعې وکړي چې یو یې راګیر کو یو د پسې بل وکړي معنی د دې حدیث دا شوه که د دې یو نه کم راګیر کړي نو بیا د جمعې مونځ نه کېږي که د یو رکعت نه کم راګیر کړي نو بیا د جمعې مونځ نه دی بیا به د ماسپښین مونځ وي اوس دا روز چې جومات ته راغی یو کس ولاړ دی د جمعې د منځه دویم رکعت کوي نو دی به ورسره کم مونځ کوي جمعې که ماسپښین شکیان یې پکې یقیني زما داسې ځوان خو کې داسې ټوس خبره کوي او ماسپښین به کوي او څوک د باندې سترګې روباسي ماسپښین داسې علم شو ما حدیث ولیدل چې د یو رکعت نه دې کم راګیر کړو ماسپښین وکړي زه وایم دا سړی به دې سړي سره کم مونځ کوي ماسپښین داسې خبره شو ده څه راګیر کړي ده خو هېڅ هم نه دي راګیر کړي ده خو د امام سره هېڅ هم نه دي راګیر کړي خو دی جومات ته راغی یو کس ولاړ دی چې د جمع کې و هغه ته یو رکعت پاتې د هغه سره ولاړ دی ده خو هېڅ هم نه دي راګیر کړي په دې کې هم شکیان دي چې دی به کم مونځ کوي ماسپښین به کوي جواب چې ورکوې که نه ښه مطمئن ورکوه او یا یې مه ورکوه نو چې څوک د باندې اواز را تیز کړي سترګې راوباسي خو بیا رپېږي چې له ما څه ویلي وي د دغې نه بیا نه ورکول غوره چې جواب ورکوې ښه مضبوط جواب او یا نه ولې او ځکه چې داسې ولې نه ځکه چې داسې